السلامونه نیکی هیلې او احترامات قدرمندو ستاسو ورور ستاسو ملګری زبیر ارماني یم او د یو نوي ویډیو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. ملګرو یو ملګري ډېر کمنټونه هم کړي دي او پرسنل نمبر یې رابطې کړي دي سعودي عرب نه ندیم نوم یې دی چې هغه وایي چې یاره موږ ته په ایزي طریقې سره رباب ټیونینګ وښایه. د هغه دپاره دا ویډیو ریکارډ کومه او کومو ملګرو زما چینل نه سبسکرایب کړی ملګرو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ او سره خوا کې د ټلۍ بټن دباو کړئ چې د ټولو نه اول تاسو ته خوږې او ښې نغمې ترلاسه شي. نو راځو د ټیونینګ طرف ته. نو دا د ټولو نه ایزي طریقه ده چې لکه د چا سره هارمونیم دی یا نوې زده کوونکي نو هغوی به پهله یو تار چې ولګوي مثال و زمونږ رباب غونډ بېسوره دی غونډ بېسوره دی رباب نو د دې نه مثال دی یو تار به کټه ولګوي کټه تار به پهله هغه ولګوي صحیح شو د هغې سره به ډایرکټ شاتار ولګوي کټه ولګېدو کټه تار شاتار ورسره ولګېدو بیا د دې څلورمه پرده چې کومه ده د دې نو موږ به د دې سره د بم همینګ چې کوم دی د بم تار همینګ د جوړه تار چې کوم ویلې کېږي د دې به یو ځای کوی د دې پنځمې پردې او د دې لاندې تار د دې همینګ به موږ یو شانتې راولو بیا دغه شانتې د بم تار دا اوس درې تاره زمونږ ولګېده نو کم از کم پیله چې سړی زده کړه کوي یا رباب روانوي نو هغه ته کم از کم سرګم پیله یادي نو هغه به د خپل ذهن مطابق وګوري چې یاره دې کې سرګم ویلې کېږي که نه سرګم دته پکې محسوسه شو او دته چې کوم دی کمپلیټ پته ولګېده چې دا زما سرګم په سټیبل طریقه سره راغی نو بیا ته رباب ستا بیا لګېدلی دی سارے گاما پا نی سا دا اوس کم راځي سا نی دا پا ما بارې سا دا اوس زمونږ رباب مثال په طور درې تاره د دې ولګې د دې بم سره به مونږ بیا ډایرکټ آزاد شاتار ولګو د بم بیا ور دې سره خپل شاتار ولګو دا بیا سا عموما عام ربابونه چې کوم دی نو دا د ګا نه سورېږي نو موږ به راشو ګا ته بیا ما بیا پا دا نی سا دا سا چې کوم دی دا آزاد کټه سره هم سورولی شئ بنځیر سره هم شئ بیا ری بیا ګا بیا ما دلته هم راتلی شئ د دې ټلۍ د طرف نه چې کوم پنځمه پرده راځي ما بیا پا
بیا دا دا بیا نی آزاد زیر چې کوم دی دویمه پرده چې کوم راځي نی بیا سا نو دا و ملګرو د ټول نه اسانه طریقه د رباب ټیونینګ. امید کوم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. نو راتلونکي ویډیوګانو دپاره ماله اجازت راکئ. د الله په امان.